نیازک بیا هم په دغه کې راځي، په دم کې، خو دی په دم کې نه راځي. دی مې ځکه والله چې نیازک نه یارېږي. یارېږم چې نه، خو دی خندا کوئ خو میاس هم په دې ویډیو کې چې مرګه چې دا بل دغه دی وایو دا څه روان دي؟ پریشل دی. پریشل دا لوکاټ وي زمونږ تا تپوس کړو په دې خو موږ 500 خلکو ته تپوس وکړو چا لوکاټ وو موږ ټول کلي ولټاو هغه ارشاد او که دا ګاډ دغه نږدې شو. اما ته اشاره کیا ګاډي والا وي بس در نږدې یم انتظار مې کوه در بچ. ارشاد په دې خپه نه یم چې چا مې په سر لاس کېنښو. په دې خپه نه یم چې چا مې په سر لاس کېنښو. خپه په دې یم چې تا مې په سر لاس کېنښو. ډېر او مېرنې مور را باندې تل د کور کارونه کړي. بیبي مې نه وه نو بابا مې په سر لاس کېنښو. خلکو ویل دا سړی مکر کوي جوبل نه دی. خلکو ویل دا سړی مکر کوي جوبل نه دی چې دا مې واورېدل نو بیا مې په سر لاس کېنښو. د ناکردو دې رانه اوس خلک ګیلې نه کوي. عجیز سړی و مخ هېڅ چا مې په سر لاس کېنښو. ډېر ښکلی عجیز صاحب، ډېر ښکلی. بس عجیز صاحب زه به ته په دې روانو حالاتو دغه کتاب پوښتنه مینه چې دلته هر سړی غلام د ګریوانه نیسي، هر سړی غلام د ګریوانه نیسي او دلته څوک باچا ته ګوته نه نیسي. او غلا به تل د سترګو خاوندان کوي او لاس ګزارېدو له وخت ړانده نیسي. او دغه څو نوي شعرونه چې نور د دې جنګ د اوږدېدو بانې له څه پاتې دي، نور د دې جنګ د اوږدېدو بانې له څه پاتې دي، خو دغه موټی پښتونخوا او پښتانه پاتې دي. او دا د غفلت په خوب وده خواره واره پښتانه سمې راویښ کړل خلاصه رانه وده پاتې دي. او سی به حساب به کوو خو وخت احتساب چې راشي، سی به حساب به کوو خو وخت احتساب چې راشي. ډېرې خبرې مې لا تا ته په خوږ زړه پاتې دي. او تا که په ما باندې غنم د خپل پنجابه بند کړه، تا که په ما باندې غنم د خپل پنجابه بند کړه، زه خو هم پښتون یم زما سره اوبه پاتې دي. او دغه څو شعرونه نور چې زړه او ذهن روغ وي خو ارمان پکې ترمنځه شي، زړه او ذهن روغ وي خو ارمان پکې ترمنځه شي. او رانه یارانه شي چې سود زیان پکې ترمنځه شي. او زه چې اراده د درتلو ستا کلي ته جوړه کړم نو ګوره د خدای کار ته چې باران پکې ترمنځه شي. مننه چې زه چې اراده د درتلو ستا کلي ته جوړه کړم نو ګوره د خدای کار ته چې باران پکې ترمنځه شي. او جنګ به د خانانو وي خو یو بل پکې نه وژني، او مري هغه کمبخته دیکانان پکې ترمنځه شي. او اور به ستا د شونډو نه پخوا یي نغستې، او خدا شکر وباسه چې پیزوان پکې ترمنځه شي. اور به ستا د شونډو نه پخوا یي نغستې، او خدا شکر وباسه چې پیزوان پکې ترمنځه شي. او ښه زمونږ خبره روغې صلحې ته نږدې شي، خو څه وکړم او ترغه مازان پکې ترمنځه شي. ډېر ښکلی او تر صاحب، او قسم په خدای که به په دې یوه ذره خفه یم، قسم په خدای که به په دې یوه ذره خفه یم، په والو نه یم لالا ستا په نشه خفه یم. ډېر د کلي خلک مې د تش کور تماشې له راځي، سیلۍ دې ورکه شي په خپله دروازه خفه یم. د کلي خلک مې د تش کور تماشې له راځي، سیلۍ دې ورکه شي په خپله دروازه خفه یم. زما د ډېرو ارمانونو بې وعدې قاتلې، ستا په ډولۍ نه یم په خپله جنازه خفه یم. ډېر ډېر چې مخنیوی د هر سامراج وکړو نو څنګه به وي، چې ټول راټول شو احتجاج وکړو نو څنګه به وي. چې په ټوپک باندې تارونه د رباب وتړو، چې اتفاق په دې رواج وکړو نو څنګه به وي. لږه شانسا واخلئ اختیار د کورسۍ مه ورکوئ، لږه شانسا واخلئ اختیار د کورسۍ مه ورکوئ، چې لږ تحقیق یې د مزاج وکړو نو څنګه به وي. د زړه زخمونه مې اوبه کړي دي څړیکې کوي، چې ستا په شونډو یې علاج وکړو نو څنګه به وي. چې انسان له مینه ورکړو هېڅ څوک پاتې نه شي، چې په دې خلکو داسې راج وکړو نو څنګه به وي. مونږ چې عجزه ښه ته ښه او بد ته بد وایو، چې لږه مرسته د سماج وکړو نو څنګه به وي. ډېر ښکلي عجز صاحبه، زه به ته دغه څو شعرونه چې یاره دا چا وې چې د رنګ جوسي او ذات نه پېژنده شي،
دا چاوي چې د رنګ جوسي او ذات نه پیژنده شي سړی خو د خوی خصلت او د خیالات نه پیژنده شي او په کومو محفلونو کې چې ناسته پاسته کړینو په کومو محفلونو کې چې ناسته پاسته کړینو د هغو د تاثر او تعلقات نه پیژنده شي او ګریوان سیری کول د لیونتوب څه نښه نه ده د اصله لیوني د خپل صفات نه پیژنده شي او په تشو ناز نخرو د چا کردار نه معلومیږي د ژوند د هلو ځلو د اوقات نه پیژنده شي او د ډیرو شاعرانو شاعري که نوره وي خو او ته رستا غزل پکې د سوات نه پیژنده شي ډېر ښکلی عجیبه خوب وینم چې ما سره مارانو د دي خو چې راویښ شوم نو خوا کې مې یارانو د دي عجیبه خوب وینم چې ما سره مارانو د دي خو چې راویښ شوم نو خوا کې مې یارانو د دي د دې ټوپکو سوداګرو ته لږ سوال وکړی چې ډزې دې نه کوي زانګو کې ماشومانو د دي د دې ټوپکو سوداګرو ته لږ سوال وکړی چې ډزې دې نه کوي زانګو کې ماشومانو د دي خدای راویښې کړې خو ما ورته ټیټ سترګې مه کړې خدای راویښې کړې خو ما ورته ټیټ سترګې مه کړې زما د قام بچي د امن په ارمانو د دي ستوکه خبره ده په خوله باندې مې نه راځي خو پېغلې به ولې څوکۍ نه کوي ځوانانو د دي باران وریږي له جونګړې نه مو ونه شړي زما بچیه چغې مه وهه خانانو د دي د دروغجن سړي په یاد د پابندي ولګي په زنده‌آباد او مردآباد د پابندي ولګي چې بېګناه د خلکو وینې تویوي په پیسو د دې وطن په هر جلاد د پابندي ولګي زما د ژبې صحافیانو ته روزګار جوړ کړی د مظلومانو په فریاد د پابندي ولګي په یو کېدو یې خلک خفه وي بیا چودنې کوي د پښتنو په اتحاد د پابندي ولګي د چا عاجز د زړه دنیا چرته ورانه نه کړي ستا د خورو زلفو په باد د پابندي ولګي دغه به ته ووایم چې د بیګار په وخت چې هر سړي ته یاد یو دا احسان د غریبۍ را باندې لا دی او یاره ته راپسې مه ګرځه په غرونو څوک نه څوک په مې مړ وویني چې دا دی ما خو یې که دلته زه سیره پوتر یم دا خو هر سړي نه راوګو درخطا دی ډېر ښکلی څنګه هغه وایي چې د خلکو کیسې پرېږده ما ته خپله کیسه دا څوک وایي یو شاعر وایي چې معلوم نه دی خو چې د خلکو کیسې پرېږده ما ته خپله کیسه وکړه زما به درته غوږ وي مکمله کیسه وکړه او چې زه درته د څه د اورېدو دپاره غوږ شوم تا هغه کیسه پرېښه او د تا بله کیسه وکړه صابر صاحب وایي چې د نورو کیسې نورې دي زما خبرې نورې زما نه که ته زړه غواړې زما زړه ته به ګورې